دوایي ما پښې د لاور نه راوښتو بېګا مې خوړلې دومره نشه ده چې سهار په لمانځه کې نه دی لوېدلی اوس دغسې حالت ده وظیفې ټولې پاتې شو دلیل خیرات شریف او حزب بحر او ختم د امام رباني ویده وم اوس هم دغسې ویده یم ستا پورې مې انشاءالله خندلي وو ته قرآن شریف په لاس کې نیولی کتابچه ده بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیه د امام بخاری رحمه الله د احوالو په سلسله کې چې موږ تاسو شروع کړی وو نن څه ابتلاوې مصیبتونه چې په د باندې راغلي دي اول به دا ذکر کوو دا وایي د دنیا دستور او قانون ده کوم انسان چې دیغه شهرت زیات شي طبعا دیغه سره حسدګر زیاتیږي د دغه وجنه د نیکو خلکو سره د نیکو خلکو د طرف نه داسې حسدونه شوي دي چې هغه ابتلاوي سړی اوس وګوري د امام بخاري حیران شي حضرت امام بخاري رحمه الله چې د علم حدیثو د زده کړې نه فارغ شو او حجاز کې شپږ کاله تیر کړه په 14 کلنۍ عمر راغلی و بیا شپږ کاله تیر کړه د دغه علاقې حدیثونه هم د بخارا خو مخکې حاصل کړي وو د حجاز د بصري او د کوفي او دغه نورو ملکونو حدیث هم حاصل کړه بیرته راغی خپل وطن ته چې وطن ته راغی د احادیثو درس شروع کو د عمر په لحاظ باندې کشر و تقریبا د 23 کالو و د ټولو احادیثو د ارسنه فارغ ده چې درس شروع کو د درس سره د افتا کارم شروع کو خلکو ته به فتواوی ورکولې ابو حفص کبیر چې د احناف یو جید عالم او په علاقه کې یو ورته ویل احادیث بیانوا درس د حدیثو کوا خو فتواوی ما ورکو چاته دا د موږ تاسو ته فارم درس ده چې موږ نوې فارغ شو جذبات کله په طالبانو ملایانو ډیر وي د احادیث مبارکه او د اوریدلو د وجنه تعجیل په فتوا شروع کې دا ناروا ده خو ما حدیث کې لیدلې دا ناروا ده او په دې نه ده خبر چې د حدیث نه فتوا ورکول جایز دي د قران نه فتوا ورکول جایز دي دا خو د قران نه فتوا د حدیث نه فتوا ورکول دا د مجتهد کار وو موږ د پاره فتوا د قران او د حدیث نه نشته ولې د قران عظیم شان د غشل اقسام چې موږ اصول شاشي کې ذکر کوو دا د موږ زده دي په قران کې عملاً معلوموي شو چې دا ظاهر دا ناس دا مفسر دا محکم به حکم معلوموي شو دغه چې د احادیث مبارکه په منځ کې تطبیق کړای شو نو دا کار د مجتهد ده چې د قران او د حدیث نه اخذ کوي فتوا ور کوي موږ ته فتوا د فتاوا ونه د فقه نه دا یاد لرئ دا ډیر مهمه خبر ده نو د فتواوی شروع کړه هغه عالم د شفقت په بنیاد باندې ورته ویل ګوره حدیث بیانوا خو فتواوی ما ورکوه یو وخت کې په دپسې دا خبره راغله چې چا د رضاحت په مسله کې د دنه پښتنه وکړه چې یو الک او یو جنکی دی وی وزي شو د دواړه وروي یا دی وی غوا شو د دواړه وروي وې خوري آیا حکم د رضاعت ثابتېږي کنه دا خور ورور بلل کېږي کنه چې نکاح سره ناروا شي دا ورته ویل چې او چې دی وی غوا شو د سره ورې دې بس دواړه ورور خور کدي وزي ویم اوس دا خبره په دپسې مشهوره شوه اگر کوی عقل سلیم خدای وي چې دغه د عالم به څنګه داسې فتوا ورکولی چې د حیوان د شودو د وجې نه هم ټول انسانان خویندې ورونه شي خو په ټول سره محارب دا خبره خو دا خبره کم علما هم نه در نقل کړي داسې هم نه وي چې دروغ ده امام سرخسی شمس الائمه کفایه بدایه فتح القدیر دا غټو علماو دا واقعا نقل کړي ده چې د داسې ویلي دي
اوس نو دا خبره په دپسې شایع شوه، یکدم یو ډرامه غوندې جوړه شوه چې وګوره د غوا زمن یې کړه سره یا یې د وزې زمن کړه. خو دا خبره ډیره اخر دی دغه ته مجبوره شو چې لاړ دا وطن یې پرېښی. دا اول جلا وطني په ده باندې راغله او منشه یې دغه فتوا وه. بیا نو چې کومه علاقه کې اوسېږي هلته بیا شهرت ته احادیثو کې طالبان ډېر ورځي. نو بیا د علم کلام په مسله کې په یغه وخت کې د معتزله او د امام احمد ابن حنبل صاحب دغو ډېرې مقابلې تېرې شوې وې. نو دا مسایل کلامي هم ډېر په زور کې و، په هره علاقه کې به علماو په دغو کې بحثونه ډېر کړه. نو د ده نه دا خبره صادره شوه چې ایمان مخلوق ده، ایمان حادث ده، مخلوق ده. دا خبره چې ده وکړه ابو حفص زاهد محمد ابن اسماعیلی ابو بکر اسماعیلی دا د احناف نور علماو یغو په خپل وخت کې دا فتوا وه چې څوک د ایمان په خلقیت قول وکړي چې مخلوق دا کافر ده. دا مسله اوس د یغو سره په ټکر کې شو. بیا دا خبره مشهوره شوه او دا یې دغه ته مجبور شو چې دا وطن یې پرېښی. اوس په دغه مسله کې فی نفسه خپله مسله څه د ایمان مخلوق ده که غیر مخلوق ده. نو اصلا په دغه کې تفصیل پکار ده، تعجیل په فتوا کې نه. تفصیل دا ده که ایمان عبارت شي د کلمې طیبې نه چې لا اله الا الله محمد رسول الله، دا خو دستور د قرآن د قرآن قدیم ده. نو بیا په دغه معنا باندې ایمان قدیم ده. او که ایمان عبارت شي د اقرار لسانی، تصدیق قلبي، عمل ارکاني چې دا موږ کوم لمونځ کوو، روژه کوو، دغه احکام ټول، نو دا خو د موږ اعمال دي. اقرار د موږ ده، تصدیق د موږ ده، عمل د موږ ده. موږ حادث یو د موږ نه چې څه صادر دي هغه هم ټول حادث دي. اوس داسې تفصیل پوښتنه نه وشوه چې ته تا مطلب څه ده په دغه کې چې ته وایې چې ایمان مخلوق ده. خو حسدګر و، د ده شهرت ډېر شو، هلته ورسره هغه علماو باندې دا خبره ذاتي بوج وه. د ده د خولې نه خبر ووته، دوی دستي فتوا د ده په خلاف صادره کړه. دا نه و پښتو چې دا ته چې وایې چې ایمان مخلوق ده، دغه نه د کوم څه مراد دي. خو اخر بیا مجبور شو چې لا وطني ته راغی. نشاپور ته، نشاپور کې امام زهلي رحمه الله چې خبر شو چې امام بخاري را روان ده د موږ وطن ته، نو خپلو شاګردانو ته ویلې چې سبا ته دی راځي، موږ تاسې به استقبالیې ته ورځو. دومره په زور کې استقبالیه یې وشوه چې نه د یو پاچا شوې وه تر دغه وخته پورې، نه د بل عالم شوې وه. څو منزله مخکې امام زهلي د وطن مسلمانان علما د هر څوک مخې ته ورغله. چې راغی نشاپور کې واړول، نو امام زهلي رحمه الله خپلو شاګردانو ته د احادیثو مبارکه او د زده کړې اجازه وکړه چې ده ته ورځئ احادیث تر زده کوئ. خو ورسره یې دا خبره وکړه چې ګورئ په علم کلام کې چې پوښتنې نه تر وکیه، داسې نه چې د موږ د ده نظر مخالف وي، مبتدعین به ګټه واخلي. به ذاتې خوشحاله رافضیه موجود دي، جهمیه موجود دي، ناصبیه موجود دي، نور غلطې فرقې موجودې دي چې موږ اهل سنت والجماعت په خپل منځ کې یو په بل فتواوې شروع کړو، نو دوی به خوشحاله ګټه دوی ته راخلي. خو چونکې وایي دستور د الانسان حریص فیما منع، چې د کوم چې شی نه یې منع کړي هغه ته یې سودا ډېره شي. چې مریض د کوم چې شي نه پرهیز کې، نور شي ته به اشتها ختمه شي، د پرهیز شي ته به یې سودا ډېره شي. دا موږ چې ټول د ګناهو نه منع شوي یو، خپل واده به موجود وي خو پردی ته به یې سړي سودا وي. دا طبعي وایي د انسان صفت ده، الانسان حریص فیما منع. نو یو ورځ څومره وخت به په نشاپور کې تیر شوی، یو چا مړۍ کړې ده ورته امام بخاري ته. دا دستور ده لکه موږ هم چیرې اوس دا اوس وخت کې هم چیرې لاړ شو یو علاقې ته څوک چې مړۍ کوي، د هغه علاقې علما ټول راوغواړي. هغه عزت ته د میلمه چې د علاقې علما او مشران دا خلک ورته راوغواړي. نو کوم کور کې چې میلمانه دي ډېر خلک یې هغه راوښتي دي. په دا مابین کې
چا د امام بخاری رحمه الله د امام بخاری رحمه الله نه پوښتنه وکړه چې قرآن څنګه د مخلوق د که غیر مخلوق. دا مسله دلته اوس ډیره مشهوره و، بیا مبتدعين ویل چې قرآن عظیم شان مخلوق ده، او د اهل سنت والجماعت علما او دا ویل چې نه قرآن غیر مخلوق ده. نو دنه پښتنه چا وکړه، دا خو الته ورسوي وو چا پښتنه تر شوی و، دلته ذاتی جواب نه ورکوه چې خو بیا په غم کې واوړو. خو هغه شیطان بیا پښتنه وکړه، بیا یې پښتنه وکړه، او تبعید یو عالم نه چې په غټه مجمع کې پښتنه بار بار کیږي، هغه چې جواب نه ورکوي، خدا خو د عالم حیثیت ختمیږي چې دا خو علم نه لري، مسله نه د ورته معلومه، او د خلک دومره عزت ولیکي. نو چې بار بار اصرار یې وکړو په پښتنه کې، د په جواب کې دا ورته ویلې چې قرآن کلام الله غیر مخلوق وافعال العباد مخلوقه والامتحان بدعه. قرآن کلام دی الله دا غیر مخلوق ده، خو افعال دی عباد ټول مخلوق دي. نور پښتنه په دغه مسله کې بدعت ده. دا چې افعال العباد مخلوقتون اویلې د دغه ځای نه یغه دار واخسته چې دغه نه دا معنی چې لفظي بالقرآن مخلوق. دا زه چې تلفظ په کوم په قرآن باندې خو تلفظ خو زه کوم، لفظي بالقرآن مخلوق. دا خبره راغله هغه ته ورسېده امام زهلي ته، چونکې امام زهلي اول اجازه کړې و خپل شاګردانو ته چې تاسو د دنه اخذ د احادیث کوي، خو وروسته د دې چې شهرت ډیر شو، توجه ټوله د امام بخاری په طرف شو، نو طبعا انسان عاجز ده، د دې په طبیعت دا خبره بوج و چې د شهرت راځي، قدردانی ورځ په ورځ زیاتیږي، په امام زهري دا خبره بوج شو. اوس الته څه حسد پیدا شوی و مخکې نه، دلته اوس خبر په لاس ورغله چې دلته ورغله څوک ورته ویلې چې دا خو وی چې لفظ بالقرآن مخلوق. نو دا په خپل درس کې چې د وطن لوی عالم و، فقه عالم و، خپل درس کې به په زرګونو شاګردان کې نسته، یو په درس کې دا خبره وکړه چې قرآن عظیم شان من جميع الجهات قدیم ده. څوک چې قول کوي په دې باندې چې قرآن عظیم شان مخلوق ده یا لفظي بالقرآن مخلوقون وی، دا سړی کافر ده، ښځه طلاق شوه، نو دنه به طلب د توبې کوي لکه مرتد، کبیر ته توبه وایسته خو ښه، کنی دی به قتل کیږي، مال به غنیمت وي، او په ایدره د مسلمانانو کې به نه ښه. او که څوک دا وی سکوت کوي چې څوک ورته چې قرآن مخلوق ته کنه د مخلوق، دای سکوت کوي، جواب نه ورکوي، په دا مسله کې توقف کوي، دا مشابهت د کفر سره یصاحب الکفر. او که څوک دا وی چې قرآن خو غیر مخلوق ده، خو لفظ بالقرآن مخلوق، دا مبتدع ده. چې قرآن مخلوق ولی کافر، چې سکوت کوي مشابه دي کافر، چې دس یو لیار تاویل کوي چې لفظ بالقرآن مخلوق، دا مبتدع. دس چاته به تاسو نه ورځي چې هغه مبتدع وي، دیغه نه به اخذ نه کوي، او باید دا سړی د وطن نه وشړل شي، وروسته ذاتي دی ورته معین کوي، دغه نه بعد ما اجازه نشته چې څوک ورځي امام بخاری ته. دا په دغه وطن کې پرېښودل نه دي پکار. امام مسلم رحمه الله چې د دواړو شاګردو هغه جوک شو، څادر یې وټاکویو، د دو استاذي پرېښو، حتی یو روایت کې راځي چې د ده نه څومره احادیث لیکلي وو هغه یې بیرته ورکړه چې بس دا احادیث دی تا نه چې ما نقل کړي، زه امام بخاري نه پرېږدم. احمد ابن سلمه په نامه باندې بل عالم هغه هم جګ شو، هغه ورغی امام بخاري رحمه الله ته او ورته وویل چې تا په باب باندې امام زهلي داسې مسله وکړه
نو انسان دا یو واري جلا وطن بیا جلا وطن په وطن کې نه پرېږدي په علم پورې څوک نه پرېږدي نو انسان ډېر مایوسه شي وایي ده دا ګیره داسې ونیوه او وویل چې الله ته خو په ما علم لرې چې زه نشاپور ته د قدرت دپاره نه وم راغلی د شهرت دپاره نه وم راغلی د ریاکاري دپاره نه وم راغلی د وطن خلکو دغه مجبور کړی وم چې هلته د ما حسدګر ډېر و نو زه دغه وطن ته راغلی وم اوس دغه سړی د ما سره په حسد کې لګیا شو او دغه وطن نه پرېښودلو ته به زه مجبوره کېږم نو چې بیرته مجبوره کېدو هلته د بخارا خلکو چې دی تر لاړ د سړي قدر هلته معلومیږي چې یا مړ شي یا مسافر شي نو موږ بار بار ویو د خپلو مشایخو استادانو نه باید سړی په ژوند کې ګټه واخلي هر انسان چې موږ لیدلی دی په خپلو مشایخو کې د یوه په فراقت افسوس کوي د دا بل قدر به نه وي ورته معلوم هغه مړ چې وایي دا خو مړ شو کاشکې چې موږ خدمت کړی وای کاشکې م چې هلته خوارۍ کړې وای اکتساب د فیض م کړی وای تعلق م ډېر ساتلی وای ډېر ورتلی او راتلی هغه ته افسوس کوي خو دا دوم شیخ چې موجود ده د هغه بیا پروا هم نه لري دا په موږ پېښ شوي دي ارغندي خلیفه مبارک چې دنیا نه لاړ ډېرو مریدانو نه د غټو مریدانو نه چې دا په وظیفو پیده دغه نه ما اورېدلي ژړل به چې کاشکې موږ د ده په وخت کې لږ خواري کړې وای خو حضرت خلیفه مبارک په هغه ځای کې و تجدید ټول د هغه نه کړی و د دغه بیا قدر نه و خو دلته تعلق ډېر کوو اوس خو داتې وډار شه چې سبا به دا نه وي چې هغه لاړ وطن ته یې کډه بار کړه وفات هم نه و کډه یې بار کړه بیا ډېر افسوس و چې دلته خو که و نږدې و تاګ و راتګ خو کېدای شوی اوس خو وطن ته تاګ و راتګ هم ډېر مشکل بیا چې وفات شو اوس خو نو ذاتي یوسف په لاس نه ورځي اگر که د دوی د قبرو نه خو هم فیض حاصلېږي خو تعلیم و تعلم نشو کولی سره پوښتنه نشو کولی اوس موږ ته ډېر ارمان چې درېږي په تصوف په باب کې رښتیا درته یم خپله ماته د ده خبرې ډېر ارمان درېږي چې کاشکې د موږ د لاین مشرانو خلیفه صاحبانو سره موږ ډېر وخت تېر کړی وای په دغه حقیقت کې دغه شي پوه شوي وای افسوس و چې دغه ځای راته درېږي نو هلته د بخارا خلک بیرته د امام بخاري تږي وو چې دی بیرته راغلی وای ځکه خو هلته خو یم څه درس کړی و د حدیثو هغه خوند خو لیدلی و طالبانو ملایانو نو بیرته خپل وطن ته دا د درېیمه جلاوطني نه بیرته بیا خپل وطن ته روان شو بخارا ته هلته بیا بخارا خلکو ډېره درنده استقبال یې وکړه چې کله لاړ خپل وطن ته درس د بخاري شریف یې شروع کړو د هغه ځای حاکم والی گورنر خالد په نامه باندې دوه قله قوله دي یا یې ورته د ځان په باب کې دعوت ورکړو چې ته راشه د ما د ولایت ایوانو سرای ته ما ته به دلته دا بخاري شریف ویایې د جواب ورکړو چې علم د چا کور ته نه ځي علم دومره خوار نه ده که یې تا شوقي د ما جومات ته راځه یا د ما کور ته راځه زه نشم درتلی یو قول دا ده چې هغه ورته وویلې چې بخاري او تاریخ کبیر چې تا لیکلی ده تصنیفات یې وروسته ذکر کوو د ما زمنو ته راځه دلته د ما په قصر کې د ما زمنو ته دا ویایه ده ورته وویلې زه د چا کورو ته علم نشم وروړی بیا یې هغه دوه واري مطالبه وکړه ښه د ما زمن به درځي هلته خو ګوښی سبق ورته چې نور طالبان به بیا نه ورسره پرېږدي ده ورته ویلې په علم کې بخل هم زه نشم کړی نبی علیه السلام چې چا نه عالم نه پوښتنه وشي د ده مسله زده وي جواب نه ورکوي په ورځ د قیامت به د اور قیزه خولې ته لویږي او که په درس مې ناراضه یې په خپل وطن کې نو په ما پیندیز ولګوه بند مې که د درس نه چې ما ته خدایي عذر لار پیدا شي چې په قیامت کې بیا الله د ما نه پوښتنه کوي چې علم دې ولې نه شایع کوو زه به وایم چې د وخت حاکم نه پرېښم چې الله ته د ما عذر وي که د زړه نه وي هغه خو ده بیا نه شوی کړی ځکه چې د یو عالم پابندي چې کوي خو د وطن ټول خلک ورته پورته کېږي خو حسد پیدا شو دا چې یو سړی قدرتمند شي متکبر شي متکبر انسان ته سپین ور ویل دا ذاتي جنگ ده نو یغه چې حسد پیدا شو
بیا یې د وطن په ملایانو کې خلک پیدا کړه. د درباریان د حکومت دا تقریبا دا په غټو ابتلاو کې واقع یو غوته چې تاسو اوس یو لیار جوړه کوي بیا یې بدنامه کوي چې د وطن نه پسې واخلو. نو څو علماو څه خبرې بې اسناده په ده پسې شروع کړې چې په ده پسې دا خبرې شروع شي نو دا ډېر مایوس بیا وطن ته پرېښودلو ته مجبوره شو. خو خدای پاک ته سوال کوي چې الله دوی د ماس پکوالی غواړي الله تعالی دا حالت په دوی باندې راولي. اوس د وطن نه بیا روانېږي د بیکن په طرف باندې هلته چې ورسېدو د هغه ځای خلک مختلف شو، دوه ډلې شو ملایان. چا ویل چې موږ وطن ته د نه راځي دا فتنهګر ملا د همیش مباحثې او مناظرې وي خلک په شر او فتنو کې واقع کوي. چا ویل چې نه را دي شي. د سمرقند خلک خبر شو یغو په اتفاق غوښتنه وکړه چې موږ وطن ته راشي. نو دی د دغه مځکې نه روان شو. خرطوم علاقې ته چې ورسېدو د ده څو دوستانو هلته د روژې مبارکې میاشت راغله نو هلته پاتې شو چې ودرېږه د سمرقند حال دې ښه معلوم شي چې بیا جنجال و اختلاف د ما په باب کې نه وي موجود. په کوم کور کې چې دی د روژه مبارکه کې پروت ده د هغه کور چښتن ویې چې یوه شپه کې ما د ده نه دعا واورېده چې رب کریم ته ژړل اللهم یا رب ضاقت بی الارض بما رحبت فاخبرني. خدای نور د مځکې مخ په ما تنګ شو سره له پراخي الله نور مې در وغواړه خپل دربار ته. میاشت چې پوره کېده د رمضان په اخرو شپو کې یغو بیا مطالبه وکړه چې راشه. د اراده د ورتګ هم وکړه. هغه خادم ته ویل چې د ما وښیه دغه وخت چې کوم شی و چې دا تیار کړه. خو چې جګ شو یو څو قدمه یې واخیسته ضعف راغی چې ما کېنوئ. لکه یې سړي چې فشار کېني یا شوګر کېني یو داسې تکلیف ورته پیدا شو د بدن نه یکدم خوله روانه شوه. د کوچني اختر شپه وه د هفتې شپه د جمعې په ورځ د جمعې د لمانځه نه بعد 194 کې دی پیدا شوی و. د اختر په شپه هلته د اختر د میاشتې په 14 د شوال دی پیدا شوی و. د اختر شپه د جمعې ورځ تېره شوه بېګا ته د هفتې شپه ده د اختر شپه په دا شپه باندې دی وفات شو. سهار د اختر په ورځ د ماسپښین د لمانځه نه بعد په خرطوم علاقه کې د ده تدفین وشو. هلته جنازه یې وشوه او دفن کړه شو. علامه عبدالواحد په نامه باندې یو عالم ده. دی وی ما خوب لید دا یو بشارت منامي د ده په باب کې خوب مې لید چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم او صحابه مبارکین ورسره یې ولاړي. زه تیریږم په لیار سلام ورواچوم دی جواب راکړي د سلام. بیا پوښتنه وکم د حضرت صلی الله علیه وسلم نه چې څنګه دلته ولاړې؟ وایي دی راته جواب کوي انتظر محمد بن اسماعیل چې د امام بخاري په انتظار یو. د عالم د ده د مرګ نه د خبر دی بلې علاقې ده. وایي زه چې راویښ شوم حیران شوم چې دا څنګه خوب ده. خو دا شپه مې نوټ کړه د ځانه سره چې بیا د دغه څه پیښیږي زه د ده حالات معلومات وکړم. چې معلومات یې وکړو نو مخکې خو تلیفونونه شای نه وو ځای لرې وو په منځ کې څه شپې تېرې شوې چې پوښتنه یې وکړه په هغه شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ده په خوب لیدلی و چې زه په انتظار د امام بخاري یم په هغه شپه دی وفات شوی و. او یو لوی کرامت د مرګ نه بعد بیا دا ښکاره شو چې په کوم قبر کې دی تدفین شو د دا قبر د خاورو نه خوشبويي شروع شوه. د دغه قبر خاورې د تبرک په حیثیت باندې د هغه وخت مسلمانانو کورو ته وړې. دا لحته ورنږدې شوې خاورې بیا یې ډک کړه 2-3 وارې پیردار یې ورته ودروه خو څوک نه منې کېده. اخر بیا داسې د کټاره د لرګیو لکه جالۍ دا ترتاو کړه. دا چې د وفات نه بعد د قبر مبارک نه دا خوشبويي پورته شوه
دا وایي د احادیثو مبارکه او برکات و چې دی تابع د سنتو تامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم و د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه خوشبویي تله چې دی تابع تامو نو د ده د قبر نه خوشبویي شروع شوه. دا نن سبا دور کې هم زموږ استاد محترم د دغه بخاري شریف شیخ صاحب شیر علي شاه مدني رحمه الله چې وفات و ما ته چا ویلې چې د قبر نه هم داسې خوشبویي شروع شوه. ډیر خلک وروسته بیا افسوس کوو چې امام بخاري مقابله کړې وي دا کرامت چې ښکاره شو بیا افسوس کوو چې موږ ولې د ده سره حسدونه کول. دا د ابتلا او سلسله چې د علم د خدمت په بنیاد د ده شهرت زیات شو نو د وخت خلک د ده سره په حسدو کې واقع شو نو څو وارې جلاوطني ته مجبور شو چې اخر مرګ په سفر کې راغی په خپل وطن کې نه په خرطون کې دی وفات شو قبر یې اوس هم هلته ده خرطون کې. دغه امام بخاري رحمه الله دوم حال دا خو د ابتلا و بیرته اوس د ده د کمالاتو څخه خبرې وکړو. ده په خپله زندګي کې تقریبا 22 تصنیفات د راغلي دي چې د تصنیفونه کړي دي. په یغو کې ډیر مشهور دغه امام بخاري چې کوم کتاب جوړ کړی چې موږ داسې نن درس کې بخاري شریف دا ده د دغه په حال کې بل خبرې وکړو. امام بخاري د دغه کتاب د تصنیف شروع څه وخت وکړه انتهای څه وخت راغله ټول عمر زمانه د تالیف څومره وه نو 219 هجري کې ابتدا د دغه تصنیف د کړی ده د بخاري 233 هجري کې تکمیل د دغه بخاري راغلی مجموعه زمانه د تالیف 14 کاله په 14 کاله کې د دغه بخاري تالیف ته کړی خو ابتدا د تالیف په حرم شریف د مکه معظمه کې کړی و. ټول بخاري نه دلته ویل کېږي داسې بعضې خلک په غلط فهمي کې واقع شي چې د بخاري شریف په حرم د الله کې بیت الله شریف کې لیکلی بیت الله شریف کې خو د 14 کاله نه دي تیر کړي خو ټول حجاز کې 6 کاله تیر کړي که موږ تاسې مخکې تاریخ دی پرون هم چې ذکر کړی و. ابتدا د تالیف په حرم شریف کې وکړه. دوم تراجم وضع چې کړی دا لکه بابون کیف کان بدء الوحی دغسې بابونه چې را روان دي دا بیا په روضه مطهره د ان حضرت صلی الله علیه وسلم کې په مابین د محراب او په مابین د حجرې مبارکې چې ریاض الجنت کومه بقعه مبارکه ده چې دا د جنت ټوټه ده په هغه ځای کې وضع د تراجم کړی ده. امام بخاري دا کتاب په 14 کال کې په څه خل خواره جوړ کړی دستي فضیلت د کتاب ورسره ذکر کو. د چې کوم حدیثونه لیکلي مجموعه احادیث مرفوعه معلقه متابعات ټول چې واخلو سره له تکرار واخلو چې تکرار هم شته کې ټول د تکرار سره نظر 2 احادیث کې احادیث مرفوعه معلقه متابعات مجموعه نظر 2 روایت کې خو بلا تکرار چې تکرار مکرار تر لري کې مجموعه روایت 2900 روایت په بخاري شریف کې خو دغه لیکل چې د کړي دی په دومره خواره یې کړي چې هر حدیث مبارک ته به استخاره کړه 2 رکعات نفل بلکې وای غسل به وکړو په داسې په اوداسم نه غسل به وکړو صفا جامې به واغوستې او استخاره به وکړه چې خوب د نگانه به صحیح طریقه ورته معلوم شو چې دا حدیث واقعي مرفوع حدیث ته پس یې غنې بیا لیکلی هر حدیث مبارک ته غسل 2 رکعات نفل استخاره پس لدینه چې کامل تيقن ورته حاصل شوی ده بیا پس دغه په خپل کتاب کې لیکلی او برکات ظاهری باطینی په دغه کتاب کې موجود دي حتی لیکي
چې دا کتاب په کشتۍ کې د چا سره موجود وي هغه کشتۍ خدای پاک نه غرقوي. او امام بخاری خپل مستجاب الدعواتو په کتاب کې دا اثر ده چې کتاب ختم شي، فضائلو کې راځي چې کتاب ختم شي د ختم بخاری نورسته چې دعا کېږي هغه دعا خدای پاک قبلوي. حضرت سید جمال الدین د خپل استاد سید کمال الدین قول را نقل کړي چې وی یو سلو مقاصد د لپاره ما بخاری شریف د ځان مقصد یا جبلو چارانه مطالبه کړي و چې بخاری شریف به ختم کړي دعا مې کړي هغه دعا خدای پاک قبول کړي مشکل خدای پاک حل کړي دی یو سلو بیان کړه خوبونه ولې بیانې الته ټول د اکابر حالات عظمت مقتدی خوبو د لارې نه اړ په باب کې مسلم په باب کې مم په اول ورځ د ذکر کړه دلته ذکر کړي دا چې د کوم کتاب جوړ کو په داسې خوارې باندې ولیکو. نو ایو عالم ابا یزید رحمه الله وی په مکه معظمه کې د حجر اسود مبارک او د مقام ابراهیم علیه السلام په منځ کې ویده شوم. د حجر اسود او د مقام ابراهیم په منځ کې ویده شوم. خوب راغی چې ان حضرت صلی الله علیه وسلم ملاقات زیارت خدای پاک راته نصیب کړ. حضور اقدس صلی الله علیه وسلم راته وی یا ابا زید الى متى تدرس کتاب الشافعی وتترك کتابی، ترڅو به د امام شافعی کتاب درس کړي او د ما کتاب دې پرې کړه. وای ما پیتنه تر وکړه د تا کتاب چی ده درته ویلې صحیح البخاری دا د ما کتاب ده. دا بشارت بنامی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مطمئن ده او د عالمنا لکه مطالبه د تدریس د کتاب کوي ترڅو به کتاب الام د امام شافعی درس کوي او د ما کتاب د پرې کړه د کوم کتاب چې دغه کتاب د بخاری. دغه کتاب چې امام بخاری جوړ کړی د سبب د طالب شی و. نو سبب د طالب کې دوه شین راځي. یو چې د طلباو شوق په هغه وخت کې د کوم عالم سره د لیکل کې د روایتو په د مرګرو کې چا ویل کاش کې چې یو مختصر کتاب په احادیثو کې د صحیح احادیثو جمع شوی وای مختصرم وای او وایم کې صحیح روایت وای ما سره د خبرې شوق پیدا شو یو من شیدا دوم یو شپه خو بینم چې ان حضرت صلی الله علیه وسلم ته مخامخ زو ولاړیم پکای را سره وی ځان حضرت صلی الله علیه وسلم د مخ نه مچانو شان شړم پکای ورته ویم دا تر لری کوم دی وخت یو معبر ته یو عالم ته چې دا خوب ویلې هغه راته ویل تا نه به خدای پاک د احادیث مبارکه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت واخلي چې دا مچان چې وضعي کارونه پکې کړی دي دا به ته د پاکتر. نو دوم دغه منشه شو د دې کتاب د جوړولو چې زه دا کتاب جوړ کړم. دا کتاب چې بخاری 14 کال کې د مکمل کو د عمر د تکمیل په وخت کې 90 کال و ځکه درویشت کلنې د عمر کې دا تصنیف شروع کو د په 219 کې 233 کې چې تکمیل د بخاری کې دو د 90 کال و د دغه نه بعد د تصنیف د مکمل توب نه بعد درویشت کال بیا د ژوندۍ و د خپل کتاب تدریس کړه جوړ کړه دیغه نه بعد درویشت کال ځکه د ټول عمر 25 کال ده درویشت کال بیا خدمت د بخاری په خپل ته کړه ده. امام بخاری رحمه الله چې دا کتاب جوړ کړه فضائل مې مخکې ذکر کړه څه خصوصیات امتیازات او فضائل تقریبا دی وی قبیله نه دی بعد شراح دو کړي دي ما سره ګډ کړه چې دا په حرم شریف کې شروع په ریاض الجنت کې تراجم دا په امتیازاتو کې راغلي دي په شرافت او فضیلت کې راغلي دي. دغه کتاب په جوړولو کې د کوم کتاب جوړ کړی دا موضوع د کتاب د جوړولو د اسم نه معلومیږي. نوم د کتاب د کې کوي
الجامع المسند المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم و وسننه وايامه. ګوره کنه خو ما درته ویلي دي، شرح مې هم درکولې چیش دی پاره. الجامع المسند المختصر الصحيح، بیا وروسته دا نور الفاظ ذکر کړي. الجامع ټکی کې خو اشاره ده دې ته چې دا کتاب په اتو مضامینو مشتمل ده. د جوامع او هغه فهرست کتابو چې ما درته ذکر کړی و چې په دې پن کې کتابونه چې دي جوامع او مساند او دا چې 12 اقسام د ذکر وو، په یغو کې دا چې په اتو مضامینو مشتمل وي. هغه اتو مضامین په شعر کې چې ما درته ویلی و، شعر څنګه و؟ یو وی سم وی شاباس. سیر آداب و تفسیر و عقاید، فتن اشراط و احکام و مناقب چې په دا اتو مضامینو باندې مشتمل وي، یغه ته جامع ویل کېږي، کتاب جامع ده. مسند کې اشاره ده دې ته چې دې کتاب کې ما احادیث مرفوعه ذکر کړې دي. صحیح کې چې التزام دي صحت کړی ده، چې وروسته په خصایصو کې بیا هم ذکر کو، شرایطو کې چې په دې کې صحیح روایت جمع کړي دي. او مختصر ده په دې معنی چې احادیث صحیحه خو ډیر دي، خو هغه د په استخاره په کوشش چې دلته کوم حاصل شوی دي د صرف هغه کې راجمع کړي. ټول صحیح احادیث په خپل کتاب کې نه دي راوړي. من امور رسول الله صلی الله علیه وسلم، احادیث قولیه او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته اشاره ده. وسننه، احادیث او سنت فعلیه او تقریریه وته ایام د غزوات حوادث چې په در راغلي دي. اوس د کتاب نه موضوع معلومه شو چې زه دا خدمت کوم چې صحیح احادیث د ان حضرت صلی الله علیه وسلم که قولی وي که فعلی وي که تقریری وي، دا به زه په دغه کتاب کې جمع کوم، خو سره له اختصار چې هغه غوښتنه د طالب په دغه عنوان و د مرګري چې کاش کې په احادیثو کې یو صحیح کې احادیث روایت په مختصره طریقه باندې چا جمع کړي وای. اوس د دغه کتاب د جوړولو لپاره څه شرایط په ځان باندې لازم کړي چې زه به څه خل حدیث جمع کوم. نو یو په یوه کې دا ده چې د حدیث په مسند وي، یعنی مرفوع حدیث، سند و متصل وي د دنه تر پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې، په منځ کې به څوک نه پاتې. و قسمه مې د اتصال او نه اتصال په باب کې درته ذکر کړی و. سند حدیث به متصل وي، مسند به هم وي، متصل به هم وي، په منځ کې به څوک نه پاتې شوی. منقطع او معلق او معضل او مرسل به چې اقسام درته ذکر کړو دا به یو هم نه وي. او خالی به وي د شذوذ او د علت نه، شاذ به هم نه وي، معلول به هم نه وي. دوم دا چې دا راویان د حدیث په هر طبقه کې عادل، تام و ضبط، چې د دوی په عدالت باندې به اتفاق د اهل عصر د علماو وي، چې دغه وخت علما ټول مني. دریم هغه احادیث چې تدلیس کې راغلی وي، او اقسامو کې مدلس کې د مدلس روایت چې په تحدیث بیا تصریح کړي وي، هغه به زه کې نقل کوم. او که په عن باندې نقل و چې احتمال د انقطاع کې راځي، حدیث مدلس چې معنعن وي هغه به زه په خپل کتاب کې نه لیکم. که مدلس روایت نقل کړی خو یو وارې په عن نقل کړی، بل وارې په حدثنا یا سمعتو یا اخبرنا، هغه به نقل کوم چې تصریح به سماع کې راغلی وي. څلورم کوم حدیث چې پیغه کې ته جرح راغلی وي، ځکه وروسته را روان دي د مجروح څه روایت په بخاري شریف کې مشته،
خو چې د تایید په نورو طریقو شوی وي که په یو طریقه کې چې جرح راغلی خو په نورو طریقو کې تایید بیرته موجود وي هغه زوړ په رفع شوی وي بیا به داسې حدیث نقل کوم او په دا یو ځای کې اختلاف شته چې آیا دا د شرط کړی او کنه یو قول داسې راغلی چې د کوم راوي روایت چې زه نقل کوم دا راوي به کثیر الملازمات وي مع الاستاذ د خپل شیخ سره به ډېر وخت تېر کړی وي وروسته خو بیا په اتصال کې موږ تاسو به خبر کوو چې نفس ملاقات چې یو وارې راغلی حدیث معنان دی قبلی خو یو قول وایي دا ده چې د راوي روایت به هلته زه قبلوم چې د خپل شیخ سره ډېر وخت تېر کړی وي کثیر ملازمت مع شیخ وي او دا د کتاب چې د جوړ کړی خپل ډېر خصوصیات لري امتیازات مې ذکر کړه فضائل مې ذکر کړه شرایط مې ذکر کړه څو خصوصیات لري یو د خصائصو د دنه وضع د تراجم د ابواب ده دا تراجم د ابواب ده داسې مغلق تراجم دي چې معرکة الآراء د امام بخاري د وخت نه رانیول تر اوسه وخت پورې په ډیرو تراجمو کې د علماو اختلاف دي چې څوک د ترجمه الباب نه دا مطلب ده څوک دا مطلب ده مطلب نشي تر معلومولای کلام الملوک ملوک الکلام دی هر چا د خبرې فرات څوک نه پیږي نو یو د خصائصو نه دا تراجم دي په دغه تراجمو کې اوس لږ خبره وکړو دی چې خپل کتاب کې کوم تراجم وضع کوي کله حدیث مبارک ترجمه الباب کې خو په عنوان د حدیث چې خلک هم پوه شي چې د حدیث مبارک ده باب قول نبی صلی الله علیه وسلم بني الاسلام على 50 ګوره حدیث مبارک د حدیث په عنوان ذکر کو او باب عنوان ورکو کله حدیث مبارک د حدیث په عنوان نقل کی ترجمه الباب کی او کله حدیث مبارک ترجمه الباب کی خو عنوان د حدیث ورنه کی باب من يريد الله به خير يفقهه في الدين ودغه عین حدیث ده خود قول النبي صلی الله علیه وسلم ونه ویله باب من يريد الله به خير يفقهه في الدين ترجمه الباب کو حدیث کو خو عنوان د حدیث باندې نه ذکر او کله ترجمه الباب حدیث ذکر کی خو په حدیث کې څه تغییر هم راولي دا ترجمه الباب د عنوان د حدیث باندې نه وي خو څه مضمون کې تغییر تقدیم یا تاخير پکې وکي او کله ترجمه الباب دای خپل عبارات نقل کی حدیث نه وي هغه ترجمه الباب وګرځي کله ترجمه الباب مصدر په حل باندې کی د دې حل لپاره چې د عنوان کې د ذکر کوي تحقیق اختلاف ته اشاره کوي چې په دغه عنوان کې اختلاف ته قول د آراء او د تحقیق دی او قول کې کوي په حل باندې مصدر کوي تحقیق دی او قول کې کوي کله به باب بلا ترجمه ذکر کوي صرف بابون به ذکر کوي او وروسته به بیا حدیث مبارک یا آیات مبارکه د ذکر کوي دغه ترجمه الباب چې بلا باب ده باب ذکر ده او ترجمه الباب نه ده په دغه کې بیا د علماو ډیر لوی اختلافونه دي چې دا باب ذکر شوی او ترجمه الباب نشته څوک یې صحوه د مصنف د خپل بخاری صحوه شوی څوک یې چې نه صحوه د نه ده صحوه د راوی ده راوی اختصار کړی ده څوک یې چې دلته بیاض پرې کوي حدیث په نقل او تراجم ورسته وضع کړي بیاض پرې کوي خو بیا د موکانه د ورته غلې چې ترجمه الباب کېږي دا درې سره توجیهات ځای نو خبره ده چې کرمانی او ابن حجر عسقلانی او شاه ولی الله رحمه الله فتح الباری او د ډیر محدثین چې را نقل کوي هغه ده چې په دې باب چې بلا ترجمه ذکر کوي تنبیه کوي په دې باندې چې دا کلفست من الباب السابق مضمون د دغه باب د مخکینی باب نه لکه په دوم تعبیر چا داسې کړی یو سوال د مخکې باب نه پیدا شوی وي دا په جواب دغه سوال کې ذکر وي چې کوم سوال د مخکې باب نه پیدا شوی ده نو یا کلفصل عن الباب السابق یا د دفع دغه اشتباه چې وارد د په فصل سابق باندې یو د پاره د ذکر کوي او یا شیخ الهند رحمت الله علیه وی
چې باب بلا ترجمه ذکر کوي مقصد تشحیز الاذهان چې طالب خپل متوجي کی چې کله دغه حدیث نه کوم حکم معلومیږي ترجمه الباب عنوان د حکم دغه حدیث وي چې دا ورسته ذکر کوي خدا ترجمه الباب په ثابتي تشحیز الاذهان دا یو نوع امتحان د طالبانو باندې باب ورته ذکر کی او عنوان نکي ورسته حدیث ذکر کی چې خپل طالب دغه استنباط بابو کی چې دغه غرض د پاره ده او یا شیخ الهند رحمت الله علیه دوه متوجه ذکر کی کله باب ذکر کی ترجمه الباب نه کی ذکر اشاره وی تعمیم دی فائدې ته اکثر حدیث مبارک کله په درې جملو مشتمل کله په څلور اره جملې نه ځان ته حکم معلومیږي هغه حکم ترجمه الباب جوړیږي نو دیو حدیث ته مثلا درې قسم حکمونه معلومیږي نو دوه ترجمه الباب نه کو ذکر اشاره وکړه دی ته چې دا حدیث صرف دی وی موضوع لپاره څوک خاص نه وګرځي تعمیم دی فائدې لپاره چې الته دوه یا درې احتمالات وي چې هر یو حکم دی غځای نه معلوم شي او بل په خصائص د دې کې دا ده چې ترجمه الباب چې ذکر کې اکثره موږ تاسو به بیا ورسته دا ډیر ویو اکثره د ترجمه الباب نه بعد اول د آیات مبارکه ذکر کې په اکثرو ځای کې تنبیه کوي په دې باندې چې دغه حکم دغه آیات مبارکه نه معلوم اگر که احادیث مسنده موجودی په دغه باب کې خو اکثر آیات ذکر کوي کله به د سی وی چې موږ تاسو ته کتاب العلم کې را روان دي چې ترجمه الباب ذکر کې صرف آیات څخه ذکر کوي حدیث به خیران وړي چې اشاره کوي په دې باندې چې دغه باب ثبوت دغه آیات نه کېږي حدیث کنه یې پروا نه لري او بل دا د خصائص د جملې نه چې د اکثره اثبات ترجمه الباب په احادیث مسنده او مرفوعه باندې کوي خو آثار د صحابه او یا د تابعینو د وضاحت عنوان د لپاره ورسته د تایید په شکل ذکر کوي یو ترجمه الباب د حدیث ته معلومیږي خو څه احتمالات یې کې په قول د صحابي دیغه توضیح راځي یا په قول د تابعی دیغه توضیح راځي نو آثار موقوفه یا مقطوعه هغه د افادې د وضاحت لپاره د احادیث مسنده او نورسته د تایید لپاره به هغه ذکر کوي پس لدينا چې اجمالا کسی خو وګدي دي د امام بخاری رحمه الله سره د تعریف نه د اجمالی نقشان دی موږ ذکر کړه او بشارات منامی مو ذکر کړه د دې نه بعد د دې کتاب مقام په صحاح ستو کې ذکر کړه د مذهب خبر مو پرون کړی و په دې مسله کې چې اصح الكتب بعد کلام الله د قران عظیم شان راورسته کوم یو ده نو اهل مغرب چې صحیح مسلم اولنۍ مقام لري جمهور علما دا وی چې نه اول مقام د صحیح البخاری ده راجح هم دا چې دا مقام د بخاری مقام جګ ده ولی بخاری او مسلم دواړه که استادان او شاګردان دي امام مسلم خو شاګردم ده خو هم عصر دي د اکثر استادان هم دواړو سره شریکان دي راویان دي دواړو سره شریکان دي شرایط کې اکثر سره شریکان دي خو په بعض ځای کې لږ فرق لري اوس د فرق ځای ته وګورو اول د حدیث قوت چې معلومیږي د عدالت راوی نه معلومیږي دغه شرط د بخاری د عدالت په باب چې واخلو د مسلم د شرایطونو دا قوی ده بخاری شریف کې مسلم شریف کې چې کوم روایت دي مشترک استادان خو مشترک دي خو منفرد استادان د بخاری منفرد استادان چې مسلم نه د وسره شریک 415 استادان دي د داسې دي چې مسلم کې نه د شریک په یوه کې متکلم په استادان اتیا کسان دي چې په اتیاو کسانو باندې جرح شوی ده او د مسلم خپل امتیازي استادان ګوخي چې مسلم بخاری نه د وسره شریک شپږ سو شل استادان دي ده په شپږ سو شل استادانو کې یو سل شپېته استادانو باندې جرح شوی ده
متکلم به راویان د 160 او د بخاری 160 د 80 چند د عدالت په باب باندې د احتیاط بخاری تر د زیات ده د مجروح راویان 160 روایت نقل کړي یو د 80 دوم دغه عدالت یوسبع بل خبرو کو کوم متکلم به راویان چې په بخاری کې دي هغه اکثره د دو استادان او هم عصر خلکو کې دي اوس د استادانو کوم روایت مجروح وي کوم روایت مجروح نه وي د وخت شاګرد ته دواړه قسمه د بخاری غوندې سړی ته معلومیږي نو د استاد هغه روایت را نقل کړي اگر که استاد مجروح هم ده خو چې په کوم روایت جرح نشته هغه را نقل کړي دیغه په احوال د خبر ده او د مسلم پر راویانو کې مجروح راویان اکثره فوق دي نږدې استادان نه دي د استادان یا طریقونم پورته دیغه په حال مکمل علم د چانه ویني دیغه روایت دا نه معلومیږي چې مجروح را نقل کړي که غیر مجروح را نقل کړي بل فرق دا ده امام بخاری چې خپل روایت کې کتاب کې کوم مجروح راویانو نه روایت نقل کړي دي هغه صرف استشهادا ذکر کړي دي طبعا ذکر کړي دي اصل باب ترجمه الباب په احادیث مسنده او متصله او مرفوعه او چې خالد د علت شذوذ د ارڅنه د راویانو اصل باب پیغو ثابته هغه صرف د تابع په شکل وسره ذکر کړی دي او کم روایت دي په مسلم کې د مجروح راویانو روایت ډیر دي او اصل مدعی په ثابته کړي او د سند د اتصال او د خلو علت د شذوذ نه په دغه حیثیت هم دواړه شرط کړي په دغه کې د بخاری احتیاط زیاته تر مسلم نه مجموعه روایت په بخاری او په مسلم کې مجروح چراغلی او د راویانو خبر او مجروحین یو روایت مجموعه روایت چې په بخاری او په مسلم کې مجروح راغلی دي 210 روایت چې بخاری کې هم څه جرح په شوی ده په بعضی روایتو او په مسلم کې هم شوی په دغه 210 کې بیا د اتیاو نه څه کم مجروح چې قول د جرح په شوی هغه روایت په بخاری کې دي یو سلو دیر شو نه زیات هغه مقدار نه د کولای یو سلو دیر شو نه زیات روایت چې مجروح دی هغه په چا کې دي مسلم کې دي نو راویان مجروح هم د مسلم ډیر شو روایت مجروح هم د مسلم ډیر شو نو دغه وجنه علما وی راجح قول داده اصح الكتب بعد كتاب الله دغه صحیح البخاری ده او بل الته د اتصال په لحاظ باندې هم احتیاط بخاری تر مسلم زیات ده بخاری وی چې کوم حدیث معنعن چې هغه کتاب کې نقل کیږي پیغ کې دا شرط چې د راوی او د مروی عنه په منځ کې به اقلا یو واره ملاقات راغلی وي په مقدمه د مسلم کې دا خبره روانه ده ته بخاری باندې د ډیر ردونه کوي مسلم بیا ډیر خوش کوي ورته او د مسلم په شرط کې دا ده چې امکان د ملاقات وو بس هغه کافی ده ملاقات بالفعل نه ده شرط هم عصریت بس کافی ده لکه اوس مثلا دغه د لپاره په موجوده وخت کې زه مثال درکم طالب د مخ سره دوره وکړه بیا په خپل علاقه کې حدیث بیانې په دغه حدیث کې نسبت حدیث وکړه د وخت بل شیخ ته لکه مثلا تقی صاحب ته د کراچۍ مغفور الله بابا ته د حقانیه سپینګرو محدثینو ته خو ژوندي دي په دغه عصر کې یغه ته نسبت وکړه اوس دغه نسبت چې د یغه شیخ ته وکړه امام مسلم چې قبول ده ولې خو هم عصر دي ممکنه ده چې په دیره کې دوره کړي بیا تل د بخاری شریف کې هغه تم ناسته تقی صاحب تم ناسته حقانیت ته تل د حقانی شیخ تم ناسته لاور ته تل د لاور شیخ تم ناسته دا خو ممکنه ده کوټه ته تل ارته نو د کشر استاد ندیم اوریدلې دي مشر ندیم اوریدلې خو امام بخاری وی چې نه دغه صرف کفایت نه کوي یو واره به دا ثابت وي چې ملاقات راغله یو طالب په ټول عمر کراچۍ نه دلیدلې د چې د تقی صاحب نه نسبت روایت نقل کوي دا دروغ ظاهر دي کنه دي چې ټول عمر کراچۍ نه دلیدلې نو څنګه د نسبت یې غته کوي یا ټول عمر لاهور نه دلیدلې د لاهور د جامع اشرفیه شیخ ته څنګه نسبت کوي ټول عمر حقانی نه دلیدلې د حقانی شیخ ته څنګه نسبت کوي دلته توهم دی انقطاع قوي ده
ځکه داسې حدیث معنا بخاري نه قبلوي او چې یو وارې ملاقات راغلی وي دا ثابت وي نو ظن المؤمنین خیره په مسلمان خو به ذات د خیر ګمان کوي چې ملاقات هم ثابت او استادي او شاګردي ثابت ده دای چې دیغه کوي نو په اړ یو کې ذاتي پیتانه مکه چې دا د حکومت ورستر ویلې دا د حکومت ورستر ویلې نو د دغه شرایطو دی وجه نه د بخاري شرایط فوق دي تر شرایطو د مسلم ځکه اصح الكتب په د صحاح ستو کې اولنۍ مقام د بخاري ده دوم مقام بیا د مسلم ده انور بخپل ملاحظه درته ذکر کی چې درې مې ده چا چې چا نه وی خو هغه به هغه خپل مقام درته ذکر کی چې درې دا یو جمعه چې موږ تاسو مقدماتي خبرې ویلې اختصارا انتها ته ورسید سبا ته به ان شاء الله ذات عنوان شروع کوو باب کیف کان بدل الوحی بس